الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 55 آیات ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې سیوري ګرځولی وو مونږ په تاسې وریځې د تیه په میدان کې او نازل کړی وو مونږ په تاسې من او سلوه یعنی وخورئ له پاکیزهو شیانو نه چې درکړي دي مونږ تاسو ته او ظلم نه و کړی دوی پر مونږ باندې او لاکن وو دوی چې په ځانونو خپلو به یې ظلم کاوه په کفران او عصیان سره. تفسیر: کله چې فرعون ډوب شو او بني اسرائیل د الله تعالی په امر سره له مصر نه د شام په لوري روان شول، په یوه سپېره ډاګ یعنی صفا میدان کې د هغوی خیمې وشلېدلې او دوی د لمر له تودوالي نه سخت په عذاب شول. دلته د الله تعالی په فضل سره دوی باندې د وریځې سیوري وشوې، څرنګه چې دوی ته د خوړلو لپاره څه شی نه پیدا کېده. د پاک الله له لوري دوی ته د خوړلو لپاره من او سلوه ورنازل شول. من لکه نبات یو ډېر خواږه خواړه وو او دانې به یې ترجبین ته ورته وې. کله چې دوی د شپې له مخې ویده کېدل، سحر یعنی ګیځ به د دې لښکر په شاوخوا کې د من انبارونه پراته وو چې هر چا به له هغه څخه د خپل حاجت سره سم اخیسته. او سلوه یو مرغه دی چې مونږ ورته مریڅ وایو چې هر ماښام به د دې مرزانو په زرهاو دانې سره ټولېدلې چې د لږ څه تیارۍ څخه وروسته په هر سړي او هغوی ځینې خپل ضرورت سم نیول او خوړل به یې. تر ډېرې مودې پورې د دوی خواړه همدا من او سلوه وو. كلوا من طيبات ما رزقناكم. خورئ تاسو له پاکیزه د هغو شیانو چې روزي درکړې ده مونږ تاسې ته، یعنی په دې لطیفې او خوندورې غذا باندې اکتفا وکړئ او په ډېره خوښۍ سره یې وخورئ او د بلې ورځې لپاره یې د ذخیرې په ډول مه ساتئ او له نورو سره د هغه د مبادلې غوښتنه مه کوئ. او هیڅ ظلم نه و کړی دوی پر مونږ باندې په دغه عصیان سره، لاکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي په کفران او عصیان سره. اول یې داسې ظلم وکړ چې د دې په زیرمه کولو یې پیل وکړ چې هغه به ورستېدل، بدبویي به یې ختله. دوهم یې د هغه د مبادلې غوښتنه وکړه چې نسک، هوږه، پیاز او نورې غلې او ترکاري راکړل شي چې د دې له امله په زار تکلیفونو اخته شول.